وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. پزمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي. هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او همغه د چې اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و ترڅو تاسو وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوړه کړو ورو خاوند دی. اوس که ای محمد تو وایي چې ای خلکو لمرګ وروسته به تاسو د دوهم ځل لپاره را پاتول شي نو منکران به سم د لاس وایي چې دا خبره خو ښکاره کوډي دي یعنی دروغ دي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او کوم تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنی عذاب وزندو نو هغوی به ووایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړې ده واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه اړولی شي او همغه شی به هغوی را ایثار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. او کچېرې موږ انسان ته له خپل خوا نعمت ور په برخه کړو بیا یې ورڅخه واخلو نو دی د الله له رحمت څخه مایوسه کیږي او پرې انکار کوي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. او کله هغه کراو نو وروسته چې پر هغه باندې راغلی و مون په هغه باندې د نعمت خوند سکونو وای زما ټوله بېوزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. لدې عیب نه که څوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکو کاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نو ای پیغمبره چیرته داسې نیوي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحي کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتوی نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پرښتې ولې رانغله. ته خو یوازې خبردار ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم
صادقين. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب لزانه په دروغ جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر لس صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې رښتیني یاست. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. اوس که هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو وپوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ریشول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خنو هغه څوک چې د خپل رب له لوري او څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د مادیت پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري، خو زیاتره خلک یې نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي. دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدي وایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړي. واورئ په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا
دوی په ځمکه کې د الله بېوسي کوونکي نو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ دوی ته به اوس 2 چنده عذاب ورکړل شي دوی نه د بل چا اورېدای شو او نه په خپل غور کو أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دوی هغه خلک دي چې خپل ځان په خپل په زیان کې واچو او هغه هر څه ونه ورک شول چې دوی دروغ تړلي وو لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لدې پرته بل لار نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن ووسي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون پاتې شول هغه خلک چې ایمان راوړ او ښه کارونه وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون د دې دواړو ډولو مثال داسې دی لکه چې انسان روند کون وي او بل لیدونکی او اوریدونکی آیا دا دواړه یو شان کېدای شي آیا تاسو له دې مثال نه څه درس نه اخلئ د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمه کې نازله شوې ده 123 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 25 آیت څخه اورئ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم او همدغه حالاتو چې موږ نوح علی السلام د هغه قوم ته لېږلی وو ویل زه تاسو ته په ډاګه څرګنده خبرداري درکوم چې له الله جل علا شانه نه پرته دی هیڅ بندګي ونه کړی کنه نو زه اندېښمن یم چې پر تاسو باندې به یو ورځ دردناک عذاب نازل شي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين په جواب کې د هغه د قوم هغه مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو نه انکار کړی وو ویل زموږ په نظر کې خو ته لدی پرته نور څه نه چې صرف زموږ غوندي یو انساني او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلکو بې فکر او سنجشه ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون غویل ایزما قومه لکشان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لوري پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سرلوړی کړم خو هغه تاسې ونه شو لیدلی ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسو نه کوم مال نه غواړم زما اجر خو په الله باندې دی
او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي، خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري؟ ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زه تاسو ته نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي، نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم، نه دا دعوا کوم چې زه پرېښته یم، او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي. د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهېږي. که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. په پای کې هغوی وویل چې ای نوح، تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه، اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوې، که رښتونه یې. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح جواب ورکړ هغه خو به الله راولي که خوښه شي، او تاسې دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی. کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړي همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپله له ځانه دروغ جوړ کړي دي. دوی ته ووایه که ما دا له خپله ځانه دروغ غوټه کړي وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی، او کوم جرم چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیه السلام ته وحی وشوه چې ستا له قوم نه چې کوم خلکو ایمان راوړ هغو راوړ، نور نو کوم منونکی نشته، د هغو په کړو وړو باندې غمجن کېدل پرېږده. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. او تر څارنې لاندې زمونږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه، او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دی د هغو په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه، دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوح علیه السلام کښتۍ جوړوله او د هغه د قوم مشرانو څخه به چې څوک د هغه له څنګه تېرېده په هغه پورې به یې ملنډې وهلې. هغه وویل که تاسې په موږ پورې ملنډې وهئ نو موږ هم په تاسې پورې ملنډې وهو.
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ډیر ژر به تاسو ته په خپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کاندي او په چا باندې به هغه بلا را پریوزي چې ایسته به نشي کړای. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. تر دې پورې چې کله زمونږ حکم راغی او هغه تنور را وخوټید نو مونږ ویل د هر جنس څخه یو جوړه په بیړۍ کې واچو. خپل کورنۍ هم پراته له هغو کسانو څخه چې مخکې د هغو په باب وینا شوې ده په دې کې سپاره کړه او هغه کسان هم کینوه چې ایمان یې راوړی دی او په دې وخت کې لږ غوندې خلک وو چې له نوح سره ایمان راوړی و. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح ویل سپاره شي په دې کې د همغه الله په نوم سره دی د دې روانې دل هم د دې درې دل هم زما رب ډیر غفور او رحیم دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشته هغه خلک را خېستی و روانه و او هر څپله کې د غرب په شان راپورته کېدله. د نوح زوی په لرې فاصله کې و. نوح علیه السلام ورته غږ وکړ زویه له موږ سره سپور شه له کافرانو سره مه اوسه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هغه راوګرځي د ځواب ورکړ زه هم دا اوس په غره باندې خېژم چې مال اوبونه وژغوري. نوح علیه السلام وویل نن کوم شی د الله له حکم نه ژغورونکی نشته پرته له دې نه چې همغه الله په چا باندې رحم وکړي. په دې ترڅ کې یوه څپه د دواړو په منځ کې پرده شوه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حکم شو ای زمکې خپل ټولې اوبه جذب کړه او ای آسمانه بند شه. بیا اوبه په ځمکه کې کېناستلې پرېکړه سر ته ورسېده. کښتۍ د جودي په غره باندې کېناستله او وویل شول چې ایسته دي شي د ظالمانو قوم د خدای له رحمت څخه. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح خپل رب ته غږ وکړ وی ویل ای زما ربه زما زوی زما له کورنۍ څخه دی او ستا وعده رښتیا ده او ته له ټولو حاکمانو څخه لوی او غوره حاکم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. په جواب کې الله ویل ای نوح هغه ستاسو کورنۍ څخه نه دی هغه خو دی فاسد عمل خاوند دی نو ته ما څخه د هغې خبرې غوښتنه مه کوه چې ته د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي. زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو غوندې ونه ګرځوي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي
به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیہ السلام سم د لاس عرض وکړ ای زما ربه زه تا ته پناه دروړم او له دې نه چې له تا نه هغه څه وغواړم چې زه پرې نه پوهېږم که ته ما ته بښنه ونه کړې او رحم راباندې ونه کړې نو زه به برباد شم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. د الله لخوا حکم شو اے نوح کوشا زما له لوري سلامتی او برکتونه دي پر تا باندې او پر هغو کسانو چې ستعمل ګری او ځینې ډلې داسې هم شته چې په دنیا کې به د دوی برخه ورکړو بیا به زموږ له لوري دوی ته دردناک عذاب ورسیږي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دا غیبی خبرونه دي چې مونږ تا ته وحی کوو لدین مخکې نه تور باندې پوهېدلې نستا قوم نو صبر وکړه نتیجه د پرهیزګارانو په ګټه ده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. او د عادیانو لوی ته مونږ د هغو ورور هود ولیږه هغه ویل ای قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې بل هیڅ کوم خدای نشته تاسې محض دروغ غوټه کړي دي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ای قوم په دې کار باندې زه له تاسې نه کوم اجر نه غواړم زما اجر خو د هغه ذات په غاړه دی چې هغه زه پیدا کړی یم تاسې له پوهې نه لږ غوندې کار نه اخلئ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او ای زما قوم له خپل رب نه بخښنه وغواړئ بیا د هغه لوري ته وګرځئ هغه به پر تاسې باندې د آسمان ورخونه پرانیزي یعنی باران راواستوي او ستاسې په اوسني قوت سربیره به نور قوت تر زیات کړي د مجرمانو په څیر مخ مه اړوئ. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هغه جواب ورکړ ای هودا ته مونږ ته له کومې څرګندې شاهدۍ سره نه راغلی او ستا په وینا سره مونږ خپل معبودان نشو پرېښودلی او پر تا باندې مونږ ایمان راوړونکي نه یو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. مون خدا انګیرو چې پر تا باندې زمونږ له معبودانو څخه د کوم یو ګزار لګېدلی دی یعنی ستا عقل ته تاوان رسولی دی. هود ویل زه د الله شاهدي وړاندې کوم او تاسې شاهدان اوسئ دا چې تاسې له الله څخه پرته نور په خدایي کې برخوال ګڼلي دي زور څخه بیزار یم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تاسې ټول په لاس یو کولو زما پر خلاف په خپل اقدام کې لا مه کوئ او ما ته یوه ذره مهلت مه راکوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي
ربي على صراط مستقيم. زما توکل پر الله باندې دی چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم. هیڅ ساکخ داسې نشته مګر دا چې د هغه چوټي یعنی د ټنډې ویښتان د هغه په لاس کې نوي، یعنی هغه تسلط پرې ونه لري. بشک زما رب په سم لار باندې دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. که تاسو مخ اړوي نو واړوي، یعنی که نافرمانی کوي نو وکړئ. زه چې کوم پیغام سره تاسو ته را لېږل شوی وم هغه مې تاسو ته رسولی دی. اوس به زما رب تاسو په ځای بل قوم را پاتوي او تاسو به هغه ته هیڅ زیان و نشئ رسولی. په یقیني ډول زما رب په هر څه باندې څارونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا کله چې زموږ حکم راغی نو موږ په خپل رحمت سره هود او هغه خلک چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او له سخت عذاب نه مو هغو ته نجات ورکړ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دغه دی عادیان د خپل رب له آیاتونو څخه منکر شول، د هغه د پیغمبرانو خبره نه منله او د حق د هر جابر دښمن پیروي وکړه. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. په پای کې په دې دنیا کې هم پر هغو باندې لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ هم واوري عادیان په خپل رب کافران شول. واوري لري وغورځول شول عادیان د هود قوم د الهي له رحمت څخه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او د سمودیانو لوري ته مونږ د هغو ورور صالح ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته. هماغه ذات دی چې تاسې له ځمکې نه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې میشته کړي یې. نو تاسې له هغه نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. په باوري توګه زما رب نږدې دی او هغه د دعاګانو ځواب ویونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی وویل ای صالح له دې نه مخکې ته په مونږ کې یو داسې سړی وي چې ډېرې هیلې در پورې تړلې وي. آیا ته غواړې مونږ د هغو معبودانو له عبادت نه منع کړې چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کوو؟ نو د کومې کړنلارې په لوري چې مونږ ته بلنه راکوي د هغې په باب مونږ سخت په اشتباه کې یو چې مونږ یې په تشویش کې اچولی یو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
صالح ویل ای قوم تاسو په دې خبره باندې څه فکر کړی دی چې کما د خپل رب لور یو روښانه شاهدی درلودله او بیا هغه په خپل رحمت سره هم سر لوړی کړم نو لدین ورسته به د الله له نیونې څخه څوک ما وژغوري که زه د هغه له حکم نه سر وغړوم تاسو زما څه په درد خوړلی شئ پرته له دې نه چې ما نور هم په زیان کې وغورځوئ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب او ای زما قوم وګورئ دا د الله اوښه ستاسو لپاره یو نښانه ده دا د خدای په ځمکه کې د څرېدو لپاره آزاده پرېږدئ په دې باندې هیڅ تعرض مه کوئ که نه نو څه زیات وخت به تیر نشي چې پر تاسو باندې به د خدای عذاب راشي فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب خو هغوی اوښه ټپي او ووژله په دې سره صالح هغوی ته خبرداری ورکړ چې اوس صرف 3 ورځې په خپلو کورونو کې نور واوسیږي دا داسې مې یاد دی چې دروغ به ثابت نشي فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی وو وژغورل او د هغې ورځې له رسوایي نه مو هغوی خوندي کړل بېشکه هم دا ستا رب په اصل کې زورور او برلاسی دی وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود پاتې شول هغه خلک چې هغوی ظلم کړی وو نو یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او هغوی په خپلو سیمو کې داسې بې حسه او بې حرکته مړه وغورځېدل چې تا به ویل هغوی هلته له سره اوسېدلي نه واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول واورئ سمودیان لرې وغورځول شول د الهي له رحمت څخه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ او ګورې ابراهیم ته زموږ په رښتیا زیری ورکوونکي ورغلی وی ویل پر تا دې سلام وي ابراهیم ځواب ورکړ پر تا دې هم سلام وي بیا ډیر وخت نشو چې ابراهیم د هغو د میلمستیا لپاره یو سور کړای شوی خوسۍ راوړ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط او کله چې ولیدل چې د هغو لاسونه خوړو ته نه رسیږي نو د هغه ور باندې اشتباه راغله او په زړه کې ورڅخه ویره احساس کړه هغه ویل مو ویریږه مونږ خو د لوط د قوم خواته لیږل شوي وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب د ابراهیم میرمن هم ولاړه وه هغې د دې په اورېدو سره وخندل بیا مونږ هغې ته د اسحاق او له اسحاق نه وروسته د یعقوب زیری ورکړ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب هغې وویل هی زما شامې ته اوس به زما اولاد وشي په داسې حال کې چې زه ډېره زړه شوی یم او دغه زما میړه هم زوړ شوی دا خو ډېره حیرانوونکې خبره ده قالوا أتعجبين
الذين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. پرښتو ویل د الله په حکم باندې حیرانیږي؟ اے د ابراهیم کورنۍ، پر تاسو باندې خود الله رحمت او د هغه برکتونه دي، او په باوري ډول الله د ډېرې ستاینې وړ او د ستر شان څښتن دی. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بیا کله چې د ابراهیم ورختای ایسته شو او د اولاد په زیری د هغه زړه خوشاله شو، نو هغه د لوط د قوم په موضوع کې له موږ سره په شخړه لاس پورې کړ. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. په حقیقت کې ابراهیم د ډیر زغم او نرم زړه خاوند او په هر حال کې زموږ لوري ته رجوع کوله. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. په پای کې زموږ پرښتو هغه ته وویل اے ابراهیم، له هغه یعنی دغه کار نه لاس واخله. ستا د رب حکم شوی دی او اوس پر هغو خلکو باندې هغه عذاب راتلونکی دی چې د هیڅ چا په مخنیوي مخه نشي نیول کېدی. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. او کله چې زموږ پرښتې لوط ته ورغلې، نو د هغو پر اتک سره هغه ډیر ورختا او زړه تنګی شو. وی ویل چې نن ډیره د غم ورځ ده. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. دغه میلمنو لره اتک سره سم د هغه د قوم خلق د هغه د کور خواته په منډه منډه ورغلل. له پخوانه هغوی له همدغه بدکارۍ سره عادت. لوط هغو ته وویل ورونو، زما دا لونې شته، دوی ستاسې لپاره ډېرې پاکې دي، لږ له خدایه وویریږئ، زما د میلمنو په باب ما مه خجالت کوئ. آیا په تاسې کې هوښیار سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هغو ځواب ورکړ، تا ته خو معلومه ده چې ستا په لونو کې زموږ څه برخه نشته، او ته په دې باندې هم پوهېږې چې موږ څه غواړو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیه السلام وویل کاش کې ما دومره زور درلودلی چې تاسې مې سم کړي وای، یا کومه کلکه آسره یعنی تکیه ځای وای چې هغې ته مې پناه وروړی وای. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. په دې وخت کې پرښتو هغه ته وویل اے لوطه، موږ ستا د رب لېږل شوي پرښتې یو، دا خلک به تا ته هېڅ ضرر ونشي رسولی. نو چې یو څه شپه پاتې شي د خپل کور غړي دې درسره واخله، وځه او ګوره له تاسې څخه دې هېڅوک شاته نه ګوري، مګر ستا مېرمن به ملګرتیا درسره ونه کړي، ځکه چې پر هغې باندې هغه څه راتلونکي دي چې په دې خلکو باندې تېرېدونکي دي. د دوی د تباهۍ لپاره د سهار وخت ټاکل شوی دی، د سبا کېدو لا اوس څه ځنډېدل دي. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة
مسومة عند ربك وما لي من الظالمين ببعيد. بیا کله چې زموږ د فیصلې وخت را ورسید نو موږ هغه سیمه په بل مخ نسکور کړه او پر هغه باندې مو د پخې شوی خټې د تیګو باران وراو چې له هغونه هر یو تیګه ستا د رب په وړاندې په نښه شوی نمول شوی و او له ظالمانو نه دا عذاب څه لرې نه دی. د هود مبارکه سوره چې په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 4 آیت څخه اوري. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. او د مدین خلکو ته مونږ د هغو ورور شعیب ولیږه. هغه ویل ای زما د قوم خلکو د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ کوم بل خدای نشته او په تله او پیمانه کې کمی مه کوئ. زه نن تاسې په ښه حالت کې ګورم خو زه ویریږم چې سبا به پر تاسې باندې داسې ورځ راشي چې د هغې عذاب به ټول را ایسار کړي. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او ای قومه له عدالت سره سم طول او پیمانه کوي او خلکو ته د هغو په شیانو کې تاوان مه وراړوئ او په ځمکه کې فساد مه خوروئ. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. د الله درکړې زیرمه یعنی هغه څه چې د طول او پیمانې د پرځای کولو څخه وروسته پاتې کیږي ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسو مؤمنان یې او په هر حال زه پر تاسو باندې څارندوی نه یم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغه جواب ورکړ ای شعیبه آیا ستاسو مونږ ته دا درخی چې مونږ هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کوو یا دا چې مونږ د خپل مالونو کې د خپل خوښې سره سم د تصرف کولو واک نه لرو. یوازې همدا تنو یو لوړ ظرفه او ریښتونی انسان پاتې شوی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب ویل ورونو تاسو په خپل فکر وکړئ چې که زه د خپل رب له لوري په روښانه شاهدی باندې وم او بیا هغه له خپل لوري نه ماته خروزی هم راکړه نو لدین وروسته زه تاسو په گمراهیو او حرام خوریو کې له تاسو سره ګډون څنګه کولای شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې له کوم خبرونه چې زه تاسو منه کوم د هغو په خپل مرتکب شم. زه خو اصلاح کول غواړم ترڅو پورې مې چې وس رسیږي او زه چې د څه شي سرته رسول غواړم هغه په ټوله معنا د الله په توفیق پورې منحصر دي. ما پر همغه باندې توکل کړی دی او په هر معامله کې د همغه لوري ته رجوع کوم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. او ای قوم زما پر خلاف ستاسو دښمنی چیرته د دې وار را نولی چې په پای کې پر تاسو باندې همغه عذاب راشي چې د نوح یا هود یا د صالح په قوم باندې راغلی
او د لوط قوم خو له تاسې نه څه زیات لرې هم نه دی. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ګورئ له خپل رب نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ. بېشکه زما رب رحم کوونکی دی او له خپل مخلوق سره مینه لري. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وغو جواب ورکړ ای شعیبه ستا زیاتره خبرو باندې خو مونږ له سره پوهیږو او مونږ وینو چې ته زمونږ په منځ کې یو بېوسه انسان یې. که ستا خپلوان نه وای نو مونږ به د وخته ته سنګسار کړی وای. ستا مټ بازو خو دومره نه دي چې پر مونږ باندې دروند وي. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب وویل ورونو آیا زما خپلوان پر تاسو باندې له الله نه زیات درانه یعنی عزیز دي چې تاسو له خپلوانو څخه وویریږئ او الله مو بیخي شاته وغورځاو او پوهیږئ چې څه چې تاسو کوئ هغه د الله له محاکمین دي باندې نه دي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ای قومه تاسو په خپل کړن لار فعالیت کوئ او زه به په خپل کړن لار فعالیت کوم. ډیر ژر به تاسو ته څرګند شي چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او څوک دروغجن دی. تاسو هم انتظار وباسئ او زه هم د تاسو سره سترګې په لار یم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. په پای کې چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره شعیب او د هغه مؤمنان ملګري وژغورل او کوم کسانو چې ظلم کړی وو هغوی یوې سختې زلزلې داسې ونیول چې هغوی په خپلو کورونو کې داسې بې حسه بې حرکته یخ پراته پاتې شول چې تا به ویل هغوی له سره هیڅکله هلته اوسېدلي نه وو. واورئ د مدین خلک هم د الله له رحمت نه لرې وغورځول شول لکه څنګه چې سمودیان غورځول شوي وو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. او موسی موږ له خپلو نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره فرعون او د هغه د سلطنت لوړ رتبه کسانو ته واستوه خو هغو د فرعون د حکم پیروي وکړه په داسې حال کې چې د فرعون حکم په ریښتینې باندې نو. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم په وړاندې وي او تر خپل قیادت لاندې به هغوی د دوزخ لوري ته بوزي. د ورتګ څومره ناکاره ځای دی دا چې څوک ورته ورسیږي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او په دې خلکو باندې په دنیا کې هم لعنت وغورځید او د قیامت په ورځ به هم پرې وغورځي. څومره بده بدله ده دا چې چاته ورکړی شي. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. دغه د څو کلیو ماجرا ده چې مونږ ته اورو
له هغو نه ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو کښتونه لو شوي دي یعنی له منځه تللي دي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. مون پر هغو باندې ظلم نه دی کړی، هغو په خپل ځان ظلم وکړو. کله چې د الله حکم راغی نو د هغو هغه معبودان چې هغو له الله نه پرته بلل د هغو هیڅ په کار را نغلی شول او هغو له هلاکت او بربادۍ نه پرته هغو ته نوره څه ګټه ونه رسوله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او ستا رب چې کله کومې ظالمې سیمې نیسي نو بیا د هغه نیول هم داسې وي، په واقع کې د هغه نیونه ډیره سخته او دردناکه وي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. حقیقت دا دی چې په دې کې د هر هغه چا لپاره یو نښانه ده چې د آخرت له عذاب نه ویره وکړي. هغه به یو داسې ورځ وي چې په هغې کې ټول خلک راغونډ وي او په هغه ورځ کې چې بیا هر څه وي د ټولو تر نظر لاندې به وي. وما نؤخره إلا لأجل معدود. مونږ د هغې راوستل څه دومره ډېر زیات نه وروسته کوو، یعنی تاخیر کوو نه. د هغې لپاره صرف یوه په شمار حساب موده ټاکلې ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کله چې هغه راشي نو هیڅ چاته به د خبرې کولو مجال نه وي مګر دا چې د خدای په اجازه څه عرض وکړي. نو څه خلک به په هغه ورځ بدمرغه وي او څه نیکمرغه. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. څوک چې بدمرغه وي هغوی به دوزخ ته لاړ شي چې هلته به د ګرمۍ او تندې له ډېرې سختۍ نه د هغوی ستمهار او پشهار وي او په همغه حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه ولاړ وي مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي. بېشکه ستا رب بشپړ واکمن دی چې څه غواړي کوي. د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 11مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 123 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 108 آیت څخه اورئ. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. پاتې شول هغه کسان چې نیک مرغه ثابت شي نو هغوی به جنت ته لاړ شي او هلته به د تل لپاره اوسیږي تر څو پورې چې ځمکه او اسمانونه برقرار دي مګر دا چې ستا رب نور څه وغواړي په هغو به د داسې ورکړې پیرزوینه وشي چې د هغې لړۍ به هېڅکله غوڅېدونکې نه وي. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو ای پیغمبره ته د هغو معبودانو له پلوه په څه اشتباه کې مه لویږه چې دغه خلک د هغو عبادت کوي. دوی خو صرف د ړانده تقلید په اساس همغسې عبادتونه کوي لکه څنګه چې مخکې د دوی پلرونو نیکونو کول
او مونږ به د دوی برخه دوی ته بشپړه ورکړو بې له دې نه چې په هغې کې څه کموالی وي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مونږ له دې نه مخکې موسی ته هم کتاب ورکړی دی او د هغه په باب هم اختلاف شوی و لکه څنګه چې نن د دغه کتاب په باب کېږي چې تا ته درکړی شوی دی. که ستا د رب له لوري له پخوا نه د یوې خبرې تصمیم نه وای نیول شوی نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به لا د مخه پرېکړه شوې وه. دا واقعیت دی چې دوی د هغه له پلوه په شک او اشتباه کې لوېدلي دي. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. او دا هم واقعیت دی چې ستا رب دوی ته د دوی د عملونو پوره بشپړه بدله ورکړي. دا باوري ده چې هغه د دوی له ټولو حرکتونو نه باخبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو اے محمد ته او ستا هغه ملګری چې له کفر او سرغړونې نه د ایمان او غاړې ښودو لوري ته راوښتي دي پر سمه لاره همغسې برابر ثابت قدم اوسئ لکه څنګه چې درته حکم شوی دی او د بندګۍ له حد نه تیری مه کوئ. څه چې تاسې کوئ هغه ستاسې د رب په نظر کې دي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. د دغو ظالمانو لوري ته یو بڅری مکهږي که نن دوزخ به مو ونغاړي او تاسو به کوم داسې دوست او سرپرستو نمومئ چې له خدای نه مو وژغورلی شي او له هیڅ یو ځای نه به تاسو ته مرسته ونه رسیږي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. او ګوره لمونځ د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په تېرېدو کې قایم کړه په حقیقت کې نیکي بدۍ له منځه وړي. دا د هغو خلکو لپاره یوه یادونه ده چې د خدای په یاد لرونکي دي. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر وکړه الله د نیکی کوونکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نو ولې په هغو قومونو کې چې له تاسې نه مخکې تیر شوي دي د خیر خلک موجود نشول چې خلک یې په ځمکه کې له فساد راوړلو نه منع کړي وای. دغسې خلک را پیدا شول هم خو ډېر لږ چې موږ هغوی له هغو قومونو نه وژغورل. که نن ظالمان خلک خو په همغو خوندونو پسې شول چې د هغو وسایل ورته پرېمانه ورکړل شوي او هغوی مجرمان وګرځېدل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی چې کلي په ناحقه تباه کړي په داسې حال کې چې د هغو اوسېدونکي سمون راوستونکي یعنې اصلاح راوستونکي وي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بشکه که ستا رب غوښتلی نو ټول خلک به د یو دین پیروان ګرځولي وو مګر اوس خو به هغوی په بیلابیلو لارو تلو روان وي
او له لار ورکۍ نه به یوازې هغه خلک وژغورل شي چې پر هغو باندې ستا د رب رحمت دی. د ټاکلو او غوره کولو د همدغې ازادۍ لپاره خو یې هغوی پیدا کړي او ستا د رب هغه خبره پوره شوه چې هغه ویلي و چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو نه ډک کړم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم، دا د پیغمبرانو کیسې چې مونږ تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو. په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شو. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. پاتې شول هغه خلک چې ایمان نه راوړي نو هغو ته ووایه چې تاسې په خپله کړنلاره فعالیت کوونکي اوسئ او موږ به په خپله کړنلاره کوو. د چارو پای ته تاسې هم سترګې په لاره اوسئ او موږ هم سترګې په لاره. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. په اسمانونو او ځمکه کې چې څه پټ شوي دي ټول د الله د وس واک په موټي کې دي او ټوله معامله د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. نو ای پیغمبره ته د هغه بندگی وکړه او پر همغه توکل وکړه څه چې تاسې کوئ ستا رب له هغو نه بې خبر نه دی. اوس را رسیږو د یوسف مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم شان 12مه سوره ده. په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 111 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مونږ هغه نازل کړی دی قرآن مو ګرځولی دی په عربي ژبه کې ترڅو چې تاسې عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانو. کنه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بې خبره وي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا د هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علیه السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې 11 ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ماته سجده کوي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. په جواب کې د هغه پلار وویل زوی کایه دا خوب د خپل ورونو ته مه وایه که نه نو هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من
تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او همداسې به وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر در زده کړي او پر تا او د یعقوب علیه السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام باندې پوره کړی دی. دا یقیني ده چې ستا رب پوه او د حکمت خاوند دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. دا قصه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغه ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو. رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. زه یوسف ووژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان شي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. په دې سره له هغو نه یو ویل یوسف مه وژنئ بیا که څه کوئ نو هغه په کومه تیاره څاه کې وغورځوئ کوم تلونکی راتلونکی کاروان به یې راوباسي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هغوی له دې تړون نه وروسته خپل پلار ته ورغلل ویې ویل پلار جانه څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوي په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا هغه له موږ سره ولېږه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم وکړي موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسې لخوا د هغه بیول پر ما ګران تمامي یو زه ویریږم چې چیرته لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغه جواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ یو قوي ډله یو نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. په دغه شان ټینګار کولو سره چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتیاله چې هغه په یوه تیاره څاه کې واچوي نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړي دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماښام هغوی په ژړا انګولا خپل پلار ته راغلل او ویې ویل پلار جانه موږ د ځغلېدو په مسابقه بوخت او یوسف مو د خپلو اسبابونو څنګ ته پریښی و چې په دې ترڅ کې لیوه راغی هغه یې وخوړ. ته به زموږ په خبره باور ونه کړې که موږ رښتینې هم اوسو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړلی له ځانه سره راوړی و. د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار اسانه کړ. ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم. کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هاخوا یو کاروان راغی او هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولید. سقاو چې په څا کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دې وي دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ. په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. په پای کې هغوی هغه په لږ غوندې بیه د څو درهمو په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیې په موضوع کې دومره زیات هیلهمن نه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. د مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپلې مېرمنې ته وویل دا یې په ښه شان ساته لرې نه ده چې دا یې زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دا یې په زوی ولی ونیسو. په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ. الله خپل کار کوي خو زیاتره خلک نه پوهېږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسېد نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورکړ. په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. د کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغه توجه جلبوله او یوه ورځ یې ورونه وتړله ویې ویل چې راشه. یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم. داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هغه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو چې موږ له هغه نه بدي او بې حیایي ایسته کړو.
په حقیقت کې هغه زمونږ له غوره کړای شو بندگانو څخه و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خواته منډه کړه او هغې د شا له خوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ. په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود ومونده. د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري؟ له دې پرته بله څه سزا کېدلی شي چې بندي کړای شي یا سخت عذاب ورکړی شي؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یوسف وویل دې زما د جلبولو هڅه کوله. د هغې ښځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بیلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس د مخې نه شلېدلی وي نو ښځه رښتینې ده او دی دروغجن، او که د هغه کمیس د شا له لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی رښتونی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شا له لوري شلېدلی دی نو ویې ویل دا ستاسې ښځو مکرونه دي، په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یوسفه له دې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بخښنه وغواړه، همدا ته په اصل کې ګناهکاره وي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. د ښار ښځو په خپلو منځو کې اوازه ګډه کړه چې د عزیز میرمن په خپل ظلمي غلام پسې شوې ده، مینې ناکراره کړې ده، زمونږ په نسب خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي. د یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 12مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 111 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 11 آیت څخه اورئ. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غی چې د هغو دغه مکر ډکې خبرې واورېدې نو په هغو پسې استازی واستو او د هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه چاړه کېښودله. بیا په همغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راوځه. کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېد نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله، دا سړی خو بشر نه دی، دی خو کومه لویه پرښته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. د عزیز میرمنې وویل وګورئ دا د هغه څوک چې د هغه په باب تاسې په ما پورې خبرې کولې، بېشکه چې ما د ده د جلبولو هڅه کړې وه، خدای وژغورل شو،
کدای زما ویناو نه مني نو بندي او ډیر ذلیل او خوار بکړای شي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف ویل ای زما ربه د دې په نسبت باندې کېدل ماته خدي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له مانه غواړي او کته د هغو د سیسې له مانه دفع نکړي نو زه به د هغو په دام کې ونه خلم او په ناپوهانو کې به شامل ووسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او د هغو ښځو چلونه ورڅخه دفع کړل. بېشکه همغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا هغه ته دا فکر ورغی چې د یوې مودې لپاره هغه بندي کړي په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاکلمنۍ او په خپله د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بندیخانی ته دوه نور غلامان هم له هغه سره ننوتل. یوه ورځ له هغو نه یو تن هغه ته وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې زه انګور د شراب لپاره زبېښم. بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ ایښي دي او مرغانې خوري. دواړو وویل مونږ ته د دې تعبیر وکړه مونږ وینو چې ته یو ښه سړی یې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف ویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغو له راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم. دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ماته راکړی دی. واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښې ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. د خپل مشرانو ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام تګلاره مې غوره کړې ده. زمونږ دا کار نه دی چې له الله سره څوک شریک وانګیرو. په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ له خپل ځانه پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي. خو زیاتره خلک شکر نه باسي. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ای د زندان ملګرو تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بیلابیل معبودان خې دي یا هغه یو الله چې پر ټولو باندې برلاسی دی. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندگی کوئ هغوی له دې پرته نور هیڅ نه دي چې صرف څو نومونه دي چې تاسو او تاسو پلرونو یې خېدي.
الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی د فرمانروایی قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته د هغه حکم دی چې په خپل له هغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندګي مکوئ دا د ژوند سمه سیخه لاره ده او زیاتره خلک نه پوهیږي يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ای د زندان ملګرو ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې له تاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بادار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي پاتې شو دوهم نو هغه به په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټنګو ټنګو وخوري د دې خبرې چې تاسو پوښتنه کوله داسې حکم شوی دی وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بیا له هغونه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشی کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاو چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې و چاغې غواوي دي چې و ډنګرې غواوي خوري او د غلې وشنه وږي دي او نور وچ ای درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وښایاست که تاسو د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هغوی وویل دا خو ګډ وډ خوبونه دي او موږ د دغه شان خوبونو په مطلب باندې نه پوهیږو وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون له هغو دو تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ورپزړه شوه هغه وویل زه تاسې صاحبانو ته د دې معنا درښیم ما لږ زندان ته یوسف ته ولېږئ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون هغه ورغی ویل یوسفه ال سره تر پایا ریښتونیه ما ته د دې خوب مطلب وښایه چې و چاغې غواوي دي و ډنګرې غواوي خوري او وشنه وږي دي او وچ ښایي چې زه هغو خلکو ته بیرته ستون شم هیله ده چې هغوی وپوهیږي قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون یوسف وویل تر او کلونو پورې به تاسې د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شي په دې دوران کې چې تاسې کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسې د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون بیا به و کلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي په هغه زمانه کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسې به د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلی وي
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. له هغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واوریدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیخي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا وویل هغه ماته راولئ، خو کله چې استازی یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له هغو ښځو نه پوښتنه وکړه تاسې د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یو آواز وویل پاک دی الله، موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدر هم ونه مونده. د عزیز میرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی، هغه خو همدا زه وم چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه، بېشکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهیږي چې ما پسې شاه هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بري په لاره نه سموي.